السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حاجی مولوی صاحب برای حاجیان در مراسم حج فرضی نماز عید و نماز جمعه می خواند یعنی نماز عید خو بر حاجیان صاحبان نیست، زیرا که حاجی صاحب در روز عید از مزدلفه به رمی میره. حاجیان صاحبان از عرفات که میآید شب را در مزدلفه تیر میکنه و در روز عید از مزدلفه به چی میره؟ به رمی جمرات میره، پس روزی اونها اونجا تیر میشه. و نماز جمعه برای حاجیان صاحبان اگر حاجی صاحب اونجا مقیم بود مثلا یا در مدینه منوره نیتی 15 روز کرد پس خو مقیم میشه، بس برونمو لازم است. یا در مکه مکرمه نیتی 15 روز یا از او زیاد کرد پس مقیم است. و اگر مقیم نبود پس مسافر است، نماز جمعه سر او لازم نیست. باز هم برای او مناسب است که نماز جمعه را قضا نکنه، زیرا که کلان مجمع است، باید از او نمو ثواب خود را محروم نکنه. ما د یو سړي سره شراکت وکړ په اصولو مو خط سره ولیکئ او هغه سړي اصول ونه منل. اوس زه غواړم چې خپل نیم سامان ویسم او دی وایي چې یا به ته ټول سامان غواړې یا به یې ما ته راکوې. زه د ټول سامان وس نه لرم، څه ورسره کول پکار دي؟ مشوره راکړه. سره نیمه یې که نو د هغه خبره ده، خو که وس لرې خو ټوله ځینې واخله، که جنجال کوي بیا ټوله ور پرېږده، او که جنجال نه جوړېږي نو بیا د هغه صورت دی چې نیمه یې که ورسره. دا خو د شرعي مسله نه ده، ستاسو په مابینځ کې یو حقوقي مسله ده، نو چې مشکل جوړېږي بیا ته ور پرېږده که تا ته نقصان نه وي، او که نقصان یې بیا ورسره نیمه یې. په ټلیفون کې بې اودسه قرآن ویل څنګه دي؟ بې اودسه قرآن شریف په هر ځای کې ویلی سي، خو یو مسله دا ده چې بې اودسه لاس وروړل څنګه دي؟ یو ویل دي، ویل خو هر وخت جایز دي، لاس وروړل څنګه دي؟ نو لاس و هغه ځای ته که تا په سکرین کې خلاص کړي وو، نو که یې خلاص کړي وو بیا چې کوم ځای کې دا حروف معلومیږي هغه ځای ته بې اودسه لاس نه دی جایز. نور دا بغلو ته یې لاندې دې کور ته یې هغه ته پروا نه لري، بې اودسه لاس وروړلی سي. موږ د جمعې په ورځ به میلې ته تللي وو، بیا هلته ما ملګرو ته وویل چې د ماپښین لمونځ به په جمع وکړو. هغه ویل چې د جمعې په ورځ د ماپښین لمونځ په جمع نه دی روا. دا مسله څنګه ده؟ که لږ وضاحت راته وکړي. د جمعې په ورځ باندې د ماپښین لمونځ په جمع هغه چا ته نه دی روا چې په ښار کې وي. اوس مثلا ته په ښار کې یې خو جمعه نه در باندې لازم، مسافر راغلی یې، یا مثلا په ښار کې یې مریض یې جمعې ته نشې راتللی، نو بیا به هلته جمع نه کوې، انفرادي لمونځ به کوې. په دې خاطر باندې چې بیا دلته د جمعې لمونځ کې قلت راځي، خلک کمیږي. واخله هغه ته ګوره، قلت راځي. او که داسې یو ځای کې تاسو میلې ته تللي واست چې هلته د سره څخه د جمعې لمونځ لازم نه دی، سارا ته تللي یاست، بیا مشکل نه لري، بیا خو د جمعې لمونځ کولی سي، مشکل نشته. دا خلک دا فکر وي چې هر ځای بیا د ماپښین لمونځ په جمع نه سي کولی. نه، هر ځای نه، په کم ځای کې چې د جمعې لمونځ کیږي خو پر چا د جمعې لمونځ نه دی لازم، هغه د ماپښین لمونځ کوي، نو هغو ته د ماپښین لمونځ په جمع نه دی پکار، مکروه دی. او کم څوک دا رقم وي چې هغه د ماپښین لمونځ نه کوي، دغه د ماپښین لمونځ کوي خو په داسې ځای کې کوي چې هلته د جمعې لمونځ نشته، هلته بیا په جمع کولی سي، مشکل نه لري. په لمانځه کې غاړې تازه کول قدري شریف لیکلي دي چې لمونځ فاسدوي. زموږ د مسجد ملا امام هر وخت غاړې تازه کوي، دا لمونځ څنګه دی؟ نو ستا د قدري شریف قربان سم، نو د قدري شریف شروحات هم وګوره،
قدري شریف خو دې کتلی ده قدري شریف شروحات هم وګوره غاړې تازه کول لمونځ فاسدوي خو 2 شرط دي غاړې که یو سړي د عذر په وجه باندې تازه کړلې عذر دا مطلب چې په غاړه کې مواد راغله اوس قرأت نشي کولی بالکل مشکل نه لري ولو که حروف هم ځینې پیدا سي یا یې غاړې په دې وجه تازه کړلې چې مریض دی ټوخی ورته راغلی هېڅ مشکل نه دی دوهم غاړې تازه کړلې لغرض صحیح د صحیح غرض په وجه باندې غاړې تازه کول هم پروا نه لري صحیح غرض بیا دې ته ویل کېږي چې مثلا دی د امام شاته ولاړ دی امام خطا وتی دی غواړي چې امام په دې پوه کړي چې ته خطا وتلی نو یې ورته ویې ټوخل چې امام په دې پوه شي چې ته خطا وتلی یا یو بل څوک راغلی د ده سره خبرې کوي دی غواړي چې هغه په دې پوه کړي چې وروره زه په لمانځه یم ورته ویې ټوخل دا غرض صحیح بولي هم لمونځ نه پاسېږي او که داسې و چې یو څوک غاړې تازه کړي بې ضرورته بې له غرض صحیح او داسې یې تازه کړي چې حروف ځینې پیدا سي بیا لمونځ فاسدېږي نو د مولوي صاحب په لمانځه ژر فتوا مه لګوه مولوي صاحب تر تا لوی دي هغه به دا فتاواوې هم کتلي تا به خالي قدري شریف کتلي د اذان په وخت کې خبرې کول څنګه دي مکروه دي خو د خپل مسجد اذان اسې که ټول اذانو ته غوږ نیسي نو خپل ټول اذانونه خو نیم ساعت روان نیم ساعت خو نو سړی غوږ نسي نیولی د خپل اذان په وخت کې به خبرې نه کوي احتیاط وکړئ زموږ یو ملګری دی چې هر کار کوي چې وایي چې شیطان راته وایي ډوډۍ وخوره د هر کار سره دا الفاظ وایي دا څنګه دي ښه الفاظ نه دي شیطان دونې په خپل ځان باندې مه مسلطه وه شیطان ته تسلط ورکول نه دي پکار که ته دا وایې دا ذهن جوړیې نو دا خو یو قسم شیطان ته تسلط ورکول دي دا څومره ډېر دي وروره دومره کمزور یم چې بیخي خبرې نه سم کولی مریض یم وروره دواړه ته وکړي چې الله پاک ماته هم شفا راکړي شیخ صاحب یو پوښتنه یو داسې عالم صوفي راته وښایه چې ورسره بیعت وکړمه ستاسې د جواب په هیله که تا ته در معلوم ما ته یې راوښیه زه خپله پسې ګرځمه زموږ مسجد له کانټینر څخه جوړ ده او په هغه کې لمونځ کوو نو هغه د مسجد په حکم کې ده نه هغه مسجد نه دی هغه مصولا ده مصولا هغه مسجد نه دی مسجد هغه ته ویل کېږي چې د تحت الثرا څخه تر سما تر اسمانه پورې دا ټوله فضا به یې نیولي دا خو د باندې یو شی دی تاسو په قطعي شی دی نو چې هر وخت مو ایسته کړي لاندې مځکه چې د هغه د بل چا ده مولوي صاحب د چرسوس کولو ګناه ډېره ده که لږ وضاحت یې وکړي ځکه چې ډېر خلک ګناه ده سخته ګناه ده کل مسکر حرام هر مسکر حرام دی دا نشه آور دی دا په حرامو کې راځي ناجائز دی اوس خو بیا دا دی چې د امیر المؤمنین حکم هم دی دا خو بیا بیخي ناجائز دی زموږ تاسو لپاره استعمال یې څه شي څه شي استعمال زه چې کله عبادت کوم یا لمونځ کوي یا ذکر یا تلاوت وي ډېره سخته بیړه مې وي پکې که څه هم کوم مصروفیت هم نه لرم التأني من الله والعجلة من الشیطان حدیث شریف دی تأنی چې په چا کې تأنی وي راموالی دا د الله جل شانه لخوا رحمت دی او تلوار چې په چا کې وي دا د شیطان اثر دی نو چې کله دا در پکې راغلی اعوذ بالله ووایه لا حول ولا قوة الا بالله ووایه شیطان انسان د دینه باسي اندازه شیخ صاحب حدود ریش چی اندازه است ایا گرفتن موی رخسار و گردن جواز دارد یا خیر بله اندازه موی اندازه ریش
لحیه ازلوحا سلوحا اینمی چی میگویی را اینمی چرا استخوانه برای اینمی استخوان که میای اینمی ریش است باقی اینمی ریش موی را گرفتن مشکل نداره شرعاً جایز است د وریښته پکښلو سره اودس ماتیږي که یا که د وریښته وروسته وینه راووتله په هغه وینه اودس ماتیږي او که وریښته سره وینه نه راووتله بیا اودس نه ماتیږي په سفر کې وتر پرېښول څنګه دي نه دي جایز وتر واجب دي هغه به خامخا کوې سنت مؤکده په روانه کې چې روان یې پرېښولی سي او که یو ځای مقیم سولې یو ځای پاته سولې بیا هغه سنت هم باید وکړي زما یو کور ده په 10,000 افغانۍ مې په کرایه ورکړي اوس هغه راته وایي چې 15,000 افغانۍ به درکړم کور په ما ګرو کړه او د میاشتې په 15,000 افغانۍ کرایه هم درکوم شرعاً خو به مشکل نه لري بالکل مشکل لري دغه سود دی 15,000 چې درکړلې هغه پور دی او ستا په کور کې چې بیا دی اوسېږي د 10,000 کور په 15,000 باندې اخلي پر دې کور نه په اخلي دا سود دی یو بیا به وفا ده به وفا بیا د علماو څخه زده که هغه بیا ځان ته په هغه طریقه بیا کولی شي دا د محکمې خبره ده محکمې ته راجع که دا خو ستا د محکمې مسله ده حقوقي مسایل محکمې ته راجع که